نننۍ غونډه د ټاپي پروژې ورسره چې په څنګ کې 5 نورې پروژې افتتاح کیږي. د دې افتتاح په مناسبت غونډه جوړه شوې. داسې غونډې ځای او د افتتاح ځای د افغانستان او د ترکمنستان د خاورې یو مشترک ځای دی چې نږدې د ترکمنستان په خاوره کې واقعیت لري. هلته افتتاح کیږي. د رئیس الوزرا محترم په مشري ډېر لوړ رتبه هیئت او وزیران صاحبان ملګري هلته شرکت لري. غوښتل مو چې د دې پروګرام څخه زموږ د ولس، زموږ د مملکت، زموږ د کابل ښاریان او زموږ د ولس نمایندګان برخمن شي. هدف مو دا و چې لکه څنګه چې موږ په جلسو پروګرامو کې هم تاسو ته دا خبره ښکاره کوو او لله الحمد عملونه هم ښکاره کوو. نن مو په دغه پروګرام یوازې د اسلامي امارت د مسؤلینو نه، بلکې دا په اصل کې د افغانستان د ولس یوه خوشحالي او یوه سرمایه ګزاري ده. د افغانستان ولسونو، د افغانستان قومونو، د افغانستان سپینږیرو ځوانانو، د افغانستان علماء کرامو، طلبه کرامو، محسنینو، ډاکټرانو د سرو وینو په کاروان کې د افغانستان د ولسونو د لکاو خو څخه د میلیونونو قربانیو په نتیجه کې نن لله الحمد د افغانستان 50 کاله بعد یو اساس او یو د آبادۍ تاده وژدو. څنګه به د ولس د خلکو دا شرکت نه وي؟ څنګه به دا ستاسې نه وي؟ دا افتتاح ستاسې ده، دا نمانځنه ستاسې ده، دا پروګرام ستاسې دپاره جوړ شوی ده. دا یقیني خبره ده، لکه مخکې چې کوم ملګري وویل ستاسې له تلویزیون څخه اورېدلی شوی، تاسې د رادیو څخه اورېدلی شوی، د میډیا له نشر څخه مې ځای اورېدلی شوی. نه، هر وګړی، هر کس چې په دې مجلس کې پروګرام کې ناست دی، دا افتتاح هم ستا افتتاح ده، دا د خوشحالي ورځ هم ستا د خوشحالي ورځ ده. دا چې هغه تورې شپې تا تېرولې، ظلمت و وحشت سایه غوړولې وه، هره ورځ مو بې حسابه جنازې خاورو تشوه کولې، سرې لمبې په افغانستان کې بلېدلې چې دنیاوالو لیدې. لکه نن چې پر فلسطین باندې اور بلیږي، د افغانستان 100 کلن اور دنیا عاجزه کړې وه. د افغانستان د مجاهدینو او د افغانستان د ولس او د افغانستان د ملت 100 کلن صبر دنیا حیرانه کړې ده چې دا څنګه صبر ده، دا څنګه زغمښت. که په دې اعتبار وایي چې د داود خان څخه رمباد چې د سردار داود خان 15 کلنۍ دوره وه تقریبا، بیا په افغانستان کې د داسې عظیمو ابادیو، د داسې سرښندنو، د داسې غټو خوشحالیو بشارتونو موږ نه یو برخمن سوي چې د هغه وخت خلک نن پر لکړه دي. د هغه وخت خلک نن زموږ ضعفا د ولس دي، سپینږیري دي، عمرونه یې تقریبا پای ته رسېدلي دي. زموږ اوسنی نسل له داسې بریاو، له داسې خوندونو، له داسې خوشحالیو، له داسې افتخاراتو، له داسې افتتاحاتو څخه نه ده برخمن شوی. راځو به په خپل وخت به خبره وکړو. فقط دغه یو ټکی چې په واضح ډول تاسو ته ووایي، دا یو عادي جلسه نه ده چې موږ هلته یو پروګرام سیاسي جلسه نه ده، د ولس د پوهاوي دپاره یوه جلسه نه ده. د ولس نمایندګان یا خلک چې موږ راغوښتي دي دوی سره بحث کوو، یو پروګرام ورسره شریکوو، دا جلسه نه ده. نن ستاسې د خوشحالۍ ورځ ده. د کابل خلک، د کابل 100 کلنی حال او د افغانستان خلک عموما د افغانستان 50 کلنی حال چې د ثور کودتا افغانستان کې شوې ده، تر دغې ورځې پورې د اسلامي امارت فتحه راتله، د افغانستان ولسونو روغه ورځ نه ده لیدلې. د داود خان په وخت کې چې په افغانستان کې کمې اقتصادي پروژې تادب شوي دي، اساس ښودل شوی ده، تر ننه پورې لا هم لله الحمد د افغانستان ولس ځینې برخمن ده، استفاده ځینې کوي،
ځینې ماتې، ځینې ګوډې، ځینې روغې، ځینې اوس په حاله مخ ته ځي پسې روانې دي، ځینې ختمې شوي دي ځکه 50 کاله وخت تېر شوی. یقیني خبره ده چې 50 کاله افغانستان خلکو د دنیا له اوسني حالت څخه ډېر شاته تګ کړی. خو راځئ چې نن پر کوم څه راجمع یو، پر څه شي راټول یو، د دې ارزښت پرتله کړو له پرون سره. مهمه خبره دغه ده، موږ که د نن ورځې ګنجایش درلودی یا مو وخت میسر وای، وخت موږ ته زمینه را برابره کړې وای، موږ به د ډېرو زنونو ولس په سلهاو نه په زرهاو انسانان را جمع کړي وو چې زموږ سره په فزیکي ډول په دې افتتاح او په دې خوشحالي کې برخه واخلي. ځکه دا د ولس لپاره ده، دا د ولس لاسته راوړنه ده، دا د ولس پر سرښندویینې بعد نتیجه ده، دا د ولس د وینو برکت ده، دا د ولس د قربانیو برکت ده. لکه پرون هغه بل حاجي صاحب چې وویل چې موږ د مجاهدینو سره ډېرې سختې ګاللې، زموږ زنانې د مجاهدینو اشپزانې وې،